د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د څلورو ملي او نړیوالو مؤسسو ترمنځ 8 هوکړلیکونه لاسلیک شول. دغه هوکړلیکونو له مخې په 9 ولایتونو کې یو شمېر پروژې تطبیق کیږي چې ټول لګښت یې 261 میلیونه افغانیو څخه زیات راځي. اسلامي امارت پر راتګ سره هڅه دا ده چې د نورو ستونزو ته د رسیدو ترڅنګ د بیکارۍ ستونزې ته هم رسیدنه وشي، چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې د بیکارۍ کچې د ټیټولو او د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د امارتي ادارو، خصوصي سکتور، ملي او بین المللي مؤسساتو او سازمانونو سره په ګډه همغږۍ باندې د کار کانفرانس دایروي، چې په دغه کانفرانس کې به د کارموندنې په برخه کې د مختلفو ادارو تعهدات هم له ځان سره ولرو، چې دا به په کل کې په افغانستان کې کاري فرصتونه ورسره پیدا شي او د بیکارۍ کچه به ورسره راټیټه شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین وایي د بیکارۍ د کچې راټیټولو او کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه د حکومتي ادارو، خصوصي سکتور، ملي او نړیوالو مؤسسو په ګډه همغږۍ د کار کانفرانس دایروي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د څلورو ملي او بین المللي مؤسساتو ترمنځ 8 هوکړلیکونه لاسلیک شول، چې په 9 ولایتونو کې کابل، ننګرهار، بلخ، بدخشان، جوزجان په دغو ولایتونو کې به یا د پروژې تطبیقیږي او د دوی ټول لګښت د 261 میلیونه افغانیو څخه زیات راځي، او همدارنګه د 7000 په شاوخوا کې هیوادوال به د دغو برنامو څخه مستفید شي، او دوی ته به دغه 7000 څخه زیاتې کورنۍ به د پروژو له طریقه ملاتړ شي، چې په دوی کې د فني او حرفوي زده کړو د برنامې برخه ده، همدارنګه د ماشومانو د ساتنې او پالنه برخه ده. په دغو مواردو کې به دغه پروژې تطبیق شي. دغه مؤسسې به د کار په برخه کې، د حرفوي زده کړو برخه کې او هغه هیوادوال چې تیرو جګړو او غریبۍ ځپلي وي له دوی سره به نغدي مرسته او د کار زمینه به ورته برابروي. اصلا دغه مؤسسې چې په د کار په برخه کې، د حرفوي زده کړو په برخه کې او د آسیب پذیرو یا بې وضاحته خلکو چې هغوی جګړو ځپلي یا غریبۍ ځپلي، هغه خلکو سره به نغدي کومکونه ترسره کوي، ترڅنګ به هغوی ته د کار زمینه برابروي، او هغه ماشومان چې آسیب پذیره دي او کورنۍ د هغوی د دې توان نه لري چې مکتب ته لاړ شي، د هغوی د ښوونځي مصارفات پیدا کړي، دغه ماشومان هم تر حمایت لاندې نیسي او د هغوی کورنۍ به حمایت کړي. د مؤسساتو استازو ویل چې د بېوزلو کورنیو د ځان بساینې او د هغوی د ملاتړ په موخه نږدې 2.5 میلیونه ډالر په مصرف رسول شوي دي. خصوصی سال ما تانستیم در حدود 2 میلیون 400,078,971 دلار هم برای 3 سال 2024 25 26 با مستضعفین قشر از اجتماع تحت ریاست و مدیریت و همکاری وزارت کار و اجتماعی به مصرف برسانیم. د یادونې وړ ده چې د تیرو جګړو او ناخوالو له امله د هیواد په ډیری سیمو کې یو شمېر کورنۍ بې سرپرسته شوي چې ښځې او ماشومان یې سرپرستي کوي.